د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو لخوا افغانستان لپاره د کرکټ مبارکي. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د کرکټ 500 ورځو لوبو نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له لوري د انګلستان لوبډلې ته په لوی توپیر د ماتې ورکولو بریا مبارکي ویلې ده. نوموړي لیکلي افغان ولس ته د انګلستان پر خلاف د کرکټ بریا نیکمرغه وي. همدارنګه د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د انګلستان پر وړاندې هم د 500 ورځو نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي بریا مبارکي ویلې او د افغان لوبغاړو لوبه یې ډیره عالي او غوره بللې ده. د افغانستان کرکټ ملي ټیم له لوري عالي لوبه وشوه. همدارنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبر غړي علي وزیر د انګلستان پر وړاندې هم د کرکټ 500 ورځو نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو د تاریخي بریا مبارکي ویلې او په خپله ایکس په اړه یې لیکلي پرون هند غوره لوبه وکړه او نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دواړو لوبډلو ته دې مبارک وي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.